وکا الله سمره مرګري مسافر دي بهر ملکونو کې دي الله د خپل بچو د پاره د خپل ورونو د پاره سخت تیری الله په مال اولاد کې خیر او برکت واچوا الله په مزدوري کې خیر او برکت واچوا د هر قسم پریشانو مصیبتونو غمونو دردونو نه الله وساته الله د خپل کور پرې خې دي الله خپل کله پرې خې دي الله مور او پلاری پرې خې دي ولس پرې خې الله د حلال رزق په ګټلو کې دي دغه په طلب کې دي الله حلال رزق ورته ډیر نصیب کا الله حلال ولا ډیر ورکا الله الته په سفر مسافرې کې دار قسم تکلیف نه مصیبت نه پریشانای نه غمونو دردونو نه وساته څومره مرګرو د دعا مطالبه کړي دي زیات مرګري دعاګانې غواړي الله چې د چا څه قسمه حاجتونه دي الله د چا څه قسمه ضرورتونه دي الله د ټولو حاجتونه ضرورتونه د خپل غیبي خزانو پوره کا کریم الله زمنګ دا کم مرګره د حساب پونم چې دا الته دی الله سبای ټرای دا الله په خپل مقصد کې کامیاب کا الله په خپل کار کې کامیاب کا او د هر قسم پریشانو غمونو دردونو نه وساته وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه اجمعین برحمتک